د اسلامي امارت له راتګ سره د ځوانانو فکري روزنې په موخه د سیرت نبي سیالیو ازموینې لړۍ د میدان وردګو ولایت مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې روانه ده. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي له دا ډول سیالیو موخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او سیرت په تړاو د ځوانانو د پوهې سطح لوړول دي. موږ هدف هم دغه ده چې په دې کتاب کې موږ د سیرت نبی کتاب کوم کتاب موږ د ورکړو توضیح لپاره دي کې د نبی علیه الصلاه والسلام مکمل معلومات راخېستي دي، هیڅ معلومات پاتې نه دي پکې. نو موږ ځکه هم د کتاب دی لپاره انتخاب هم کړی، دوی په سنت طریقه باندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سنت طریقه باندې په اخلاق باندې په هر څه باندې خپل دوی ځان برابر وګرځي. د ازموینې ګډونوال زده کوونکي د دې سیالیو له بهیره خوښ دي او وایي ځوانانو ته لازمه ده چې د خپل خوږ پیغمبر د ژوند اخلاقو او سیرت په تړاو بشپړ معلومات ولري. داسې یو ازموینه وه چې په ده کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول ښه کړه وړه د ژوند ټول اقوال د هغه بیبیانې د نسل یې ټول پکې ذکر کېده. بیخي ډېر شیان هم پکې زده کړه د رسول الله له سیرت صورت هر شي نه خبر سولو. دا بیخي ښې ازموینې دي، یعنې ښه تاثیر وغورځولی شي په موږ باندې. ډېر شیان پکې زده کړه. سیالي خو ښه وه، سوالونه یې اسانه وو، له خپل کتاب نه راغلي وه او تر ډېره حده پورې دا اسانه وه او دا هیله م نور هم له امارت نه د سیالۍ نور هم برابرې کړي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې له زده کوونکو د سیرت نبي، حسن قرت او امارت پیژندنې مضامینو ازموینې اخیستل شوي چې ممتاز زده کوونکي یې په ډالیو تقدیر شوي دي.